په دې ویډیو کې به تاسو د هغو 5 عادتونو په اړه زده کړئ چې په پټه ستاسو د مغز روغتیا، حافظه او تمرکز له منځه وړي. له بد څخه تر بدتره پورې. آیا له تاسو سره هم داسې کیږي موبایل کله خلاص کړئ خو سمدستي هیر کړئ چې ولې مو موبایل راخیستی و؟ یا یوه شیبه بشپړه پاڼه ولولئ خو وروسته پوه شئ چې له لوستلو مو یوه خبره هم ذهن ته نه ده ننوتلې. یا د ورځې په پای کې له ذهني پلوه ډېر ستړي یاست، سره له دې چې ټوله ورځ مو کوم دروند کار هم نه دی کړی. موږ عموما فکر کوو چې دا هر څه عادي دي، خو د نړۍ مخکښ عصبي متخصصان وایي چې دا د مغز د زیان لومړنۍ نښې دي. راځئ له 5 عادت څخه یې پیل کړو. 5 عادت: په یو وخت کې څو کارونه کول. ملټي ټاسکینګ یا په یو وخت کې څو کارونه کول دې ته وایي چې خپل مغز دې ته اړ کړئ چې په یو وخت کې 2 داسې کارونه ترسره کړئ چې دواړه انرژي ته اړتیا لري. تصور وکړئ له یو کس سره خبرې کوئ خو هر 15 دقیقې وروسته واتساپ خلاصوئ، ګورئ او وایي چې کوم پیغام راغلی که نه. یا ډوډۍ خورئ خو هم مهاله چا سره پیغامونه هم تبادله کوئ. یا د زده کړې پر مهال په انسټاګرام کې سټوري خپروئ او هر څو دقیقې وروسته ګورئ چې څومره کسانو لیدلې. کیدای شي همدا اوس چې دا ویډیو ګورئ په څنګ کې به بل هم کوم کار کوئ. خو کله چې موږ په یو وخت کې څو کارونه کوو په مغز کې څه پیښیږي؟ د دې لپاره مو له خپل ټیم سره یوه په زړه پورې تجربه وکړه. هر چاته کاغذ او قلم ورکړل شو. لومړی باید د A څخه تر Z پورې ټول توري ولیکي او بیا له 1 څخه تر 14 پورې حساب ولیکي. د دې کار بشپړول نږدې 15 ثانیې وخت نیسي. بیا مو هماغه تمرین د یو بدلون سره تکرار کړ. دا ځل باید لومړی یو توری، بیا یوه شمیره، بیا بل توری، یو بله شمیره ولیکل سي. یعنی په دوامداره توګه له یو کار څخه بل کار ته واوړي. دا ځل د همغه کار بشپړول نږدې 15 ثانیې وخت نیسي. یعنی تقریبا 2 چنده ډیر کار. ولې؟ ځکه چې په دویم پړاو کې کله چې تاسو په یو وخت کې څو کارونه کول مغز مو ژور تمرکز ته نشو داخلېدلی. همدا حالت زموږ په ورځني ژوند کې هم پیښیږي. کله چې د زوم په یوه غونډه کې یو او هممهاله د کور توکي آنلاین فرمایش کوو یا په لپټاپ کې لاس ټبونه پرانیستي وي او له یوه څخه بل ته ځو، که موږ 100 واحده تمرکز ولرو هغه د ورځې په اوږدو کې د 2 یا 3 بېلابېلو کارونو ترمنځ ویشل کیږي. پایله دا ده چې د ټولو کارونو سرعت کمیږي لکه څنګه چې مو په تجربه کې واورېدل. خو اصلي زیان تر دې هم ژور دی. کله چې موږ تل په یو وخت کې څو کارونه کوو خپل مغز روزو چې نیمګړی تمرکز عادي وبولي. مغز ته دا ورزده کوو چې یوې موضوع ته یوازې نیمه پاملرنه کول عادي خبره ده. له میاشتو وروسته زموږ د تمرکز وړتیا دومره کمزوري کیږي چې بیا په هیڅ شي بشپړ تمرکز نسو کولی. نن سبا د تمرکز ساتل ډیر سخت سوي دي. خو په یاد ولرئ که ویراټ کوهلي په نیم تمرکز کرکټ کړی وای هیڅکله به یې سلیزې نه وی وهلی. دغه راز که سټیو جابز په نیم تمرکز کار کړی وای ښایي آیفون هیڅکله نه وای رامنځته شوی. د نړۍ هیڅ ستره لاسته راوړنه په نیمګړي تمرکز نه ده رامنځته شوې. نو حل څه دی؟ حل یې په مونو ټاسکینګ کې دی. یعنی په یو وخت کې یوازې یو کار کول او په بشپړ ډول پکې ډوبېدل. په غونډه کې یاست یوازې غونډې ته پاملرنه وکړئ. که ډوډۍ خورئ یوازې ډوډۍ وخورئ. که څوک خبرې در سره کوي په بشپړ حضور یې واورئ. که د کار پر مهال یو نوی فکر درته پیدا شي سمدستي بل کار ته مه ورځئ. همغه فکر ولیکئ او وروسته ورته راستانه شئ. د څو کارونو د عادت د پرېښودو او د مغز د ځواک د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه عملي لاره دا ده چې د موبایل ټول غیر ضروري خبرتیاوې بندې کړئ. تصور وکړئ په کار مو تمرکز کړی او ناڅاپه د کورنۍ د واتساپ په ګروپ کې پیغام غږ راشي، ستاسو پاملرنه سمدستي همغه لور ته جلبیږي. یا د یو مطلب د لوستلو په منځ کې د آنلاین پلورنځي خبرتیا راشي چې د توکو 30% تخفیف دی. تاسو د ساه اخیستلو نیت درلود خو تمرکز مو ګډوډ شو. دا اپلیکیشنونه ټوله ورځ بې اجازې ستاسو پر اوږه لاس ږدي او ډېر وخت هیڅ مهم نه وي تاسو ته راځي. د موبایل تنظیماتو ته لاړ شئ، د خبرتیاو برخه خلاصه کړئ او غیر ضروري خبرتیاوې همدا اوس بندې کړئ. د ټولنیزو رسنیو، خوراکي توکو، سوداګریزو اپلیکیشنونو، ورزشي خبرتیاو په څیر ټول غیر ضروري عادتونه بند کړئ. کیدای شي اندېښنه درته پیدا شي چې کوم مهم پیغام یا خبر به له لاسه ورکړئ. د دې لپاره د ورځې 3 یا 4 ځله په خپله خوښه اپلیکیشنونه وګورئ خو ځان د اپلیکیشنونو قرباني مه جوړوئ. 4م عادت بې پایه سکرول کول. له دې ځایه وروسته هر عادت ستاسو مغز ته لا ژور زیان رسوي. دوم سکرولینګ دې ته وایي چې موبایل په دې نیت راواخلئ یوازې 2 دقیقې ګورئ وروسته پرې نیم ساعت تیر شوی. یا سهار له خوبه پاڅئ او ووایئ چې یوازې یو ځل په موبایل کې وګورم خو بیا 20 دقیقې پرلپسې سکرول کوئ. یا د شپې پر بستر پراته یاست او ځان ته وایئ یوازې یوه بله لنډه ویډیو. بې پایه سکرول کول ستاسو د مغز سره داسې څه کوي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو یې ډېر هڅه کوي له تاسو پټ کړي.
ستاسو د مغز د یو داسې کور په څیر دی چې ډېرې خونې لري، هره موضوع خپله خونه لري، لکه خواړه، فیشن، خبرونه، تفریح، فیشن او نور داسې. د سکرول کولو پر مهال څه پیښیږي؟ یوه ویډیو د خوړلو په اړه ده، نو د مغز انرژي د خوړو خونې ته ننوځي. بله ویډیو د نڅا وي، نو انرژي د تفریح خونې ته ځي. وروسته یو عاجل خبر راځي، نو هماغه انرژي د خبرونو خونې ته بیا انتقالیږي. بیا د چا واده ورپسې د فټنس لارښوونه، ټوکه، د ښکلا مشوره او نور مطالب راځي. په یوه دقیقه کې مغز له 10 بېلابېلو موضوعاتو او 10 بېلابېلو خونو څخه تیریږي او په پرلپسې ډول له یو ځای څخه بل ته منډې وهي. که تاسو په همدې ډول پرلپسې له یوې خونې بلې ته منډې وهئ، څه به در باندې وشي؟ همدا حالت له مغز سره هم پیښیږي. له څو دقیقو سکرول کولو وروسته مغز ستړی کیږي. تر ټولو لویه عجیبه خبره دا ده چې کله ټوله ورځ له کار وروسته ستړي شو، وایو لږ به استراحت وکړو او سکرول پیل کړو. دا یوازې له تاسو سره نه پیښیږي، دا له ما سره هم کیږي. موږ فکر کوو چې استراحت کوو، خو په رښتیا دا استراحت دی که د مغز لپاره یو له تر ټولو ستړي کوونکو کارونو څخه دی. په یاد ولرئ څومره چې ډیر سکرول کوئ همغومره کمزوري کیږئ. حل یې څه دی؟ غوره حل د ورځې 12 ساعته روژه ده، خو د خوړو روژه نه، بلکې ډیجیټلي روژه. په ساده ډول د ماښام له 8 بجو څخه د سهار تر 8 بجو یوازې ټولنیزې رسنۍ مه کاروئ. انسټاګرام، یوټیوب، فیسبوک، ایکس یا ټویټر، سنیپ چات او خبري چینلونه هم مه ګورئ. دا به ستاسو مغز ته لومړنۍ ډالۍ وي، د چوپتیا ډالۍ. خو دا څنګه عملي کړو؟ کیدای شي د ویډیو له لیدلو وروسته 2 ورځې ډیر هڅول شوي اوسئ، خو بیا بیرته پخواني عادتونو ته وګرځئ. که یوازې د ارادې په ځواک د بې پایه سکرول کولو عادت پرېږدئ، د ناکامۍ احتمال ډیر لوړ دی. ځکه یوې خواته یوازې تاسو یاست او بلې خواته د سیلیکون ویلي زرګونه انجینران دي چې دنده یې په همدې اپلیکیشنونو کې ستاسو بوخت ساتل دي. له همدې امله یوازې پر هڅونې تکیه مه کوئ. دا سیستم جوړ کړئ چې له دې عادت څخه په اسانه ځان خلاص کړئ. پایله به دا وي چې مغز مو تیز او تمرکز مو قوي وي. سیستم ساده دی. هر ورځ د 12 ساعتونو لپاره د ټولنیزو رسنیو اپلیکیشنونه بند کړئ. په پاتې 12 ساعتونو کې هم د ټولنیزو رسنیو لپاره ورځنی محدودیت وخت وټاکئ. د بیلګې په توګه انسټاګرام د ورځې یوازې 15 دقیقو ته محدود کړئ. کله چې 15 دقیقې پوره شي، اپلیکیشن اجازه نه درکوي چې سکرول کول اجازه ولرئ. کله چې دا بدلونونه عملي کړئ، سهار به ستاسو لومړنی فکر ستاسو خپل فکر وي، نه د چا ویډیو. هغه فکرونه به درته پیدا شي چې د سکرول کولو پر مهال هیڅکله نه راڅرګندېږي. ستاسو غوره نظریې، ستاسو د پوښتنو ځوابونه او حتی هغه دوامداره ناڅرګنده اندېښنه هم ورو ورو کمیږي. بېقرار او دا احساس چې تل له کوم څخه پاتې کېږي ورو ورو به له منځه لاړ شي. که په یو وخت کې څو کارونه کول او بې پایه سکرول کول مغز ته دومره زیان رسوي، نو هماغه 3 نوي عادتونه چې تر دې هم بد دي کوم دي؟ په رښتیا زه خپله هم په لومړي عادت اخته یم، خو تر هغه مخکې 3 عادت ګورو. 3 عادت بې ارزښته ډیجیټلي مواد. دوم سکرولینګ د ډیرو مطالبو د مصرفولو ستونزه ده، خو ډیجیټلي کثافات بېسوادي ده. دا د داسې مطالبو مصرفول دي چې هیڅ ارزښت نه لري. ډیجیټلي کثافات څه دي؟ د مشهورو کسانو په اړه بې ګټې اوازې او خبرې، لکه هغه ویډیوګانې چې خبریالان او عکاسان په هوایي ډګر کې د فلمي ستورو پسې ګرځي. تاسو پوهیږئ چې له دې ویډیوګانو نیمایي څخه ډېرې تنظیم شوې وي. ډېری وخت مشهور کسان په خپل عکاسانو ته زنګ وهي. اوس خو د مصنوعي ځیرکتیا لا وخت دی چې داسې ویډیوګانې جوړوي چې حتی سبزي او نور بې سا شیان خبرې کوي. په ټلویزیون کې داسې خپرونې وي چې خلک پکې تل جنګېږي، د ژړا تمثیل کوي او د یو بل تر شا خبرې. یا داسې فلمونه چې له یو تاوتریخوالی وینو، جګړې، ګواښونه او نور بل څه نه وي. کیدای شي ووایي چې ټوله ورځ له کاره وروسته ذهن لږ تفریح ته اړتیا لري او لږ څه لیدل به څه زیان ولري. تصور وکړئ یوه غوړه سمبوسه وخورئ، ورپسې کاکاکولا وڅښئ او په پای کې له یوې بورې ډکې جلبۍ وخورئ. لکه څنګه چې دا خواړه بدن ته زیان رسوي، ډیجیټلي کثافات هم مغز ته زیان رسوي. په یوه څېړنه کې 63 ځوانان په 2 ډلو وویشل شول. لومړۍ ډلې 15 دقیقې عادي انسټاګرام پاڼه وکتله. دویمې ډلې د 15 دقیقو لپاره یوازې د غیر صحي خوړو مطالب وکتل. وروسته دواړه ډلې وڅېړل شوې. هغو کسانو چې د غیر صحي خوړو مطالب یې کتلي وو، د غیر صحي خوړو لپاره یې ډېره لیوالتیا پیدا کړې وه. هغوی ځانونه ډېر وږي، تر فشار لاندې او خفه احساسول. څېړونکي دې پایلې ته ورسېدل چې هغه څه چې تاسو یې پر سکرین ګورئ مستقیم ستاسو پر احساساتو او غوښتنو اغېز کوي. اوازې وګورئ، په خپله به هم د خلکو په اړه خبرې پیل کړئ. تل د نورو خلکو رخصتۍ او سفرونه وګورئ، خپل ژوند درته کوچنی او بې ارزښته ښکاره کیږي. تاوتریخوالی وګورئ، ستاسو به دننه کې به هم د غوسې او تاوتریخوالي احساس پیدا شي.
په حقیقت کې تاسو بې ارزښته مطالب نه مصرفوئ بلکې هماغه مطالب تاسو مصرفوي. آیا باید ټولنیزې رسنۍ په بشپړ ډول پرېږدو او هیڅ ډول مطالب ونه ګورو؟ نه، تاسو اړتیا نه لرئ چې ټول مطالب پرېږدئ بلکې باید د مطالبو ډول بدل کړئ. خپله د ټولنیزو رسنیو پاڼه پر یوې لوړ ارزښت لرونکې پاڼې بدله کړئ، داسې پاڼه چې په مغز مو پیاوړې کړي، نه دا چې انرژي مو در ختمه کړي. هغه پاڼې تعقیبول بند کړئ چې بې ارزښته مواد خپروي، پر ځای یې هغه پاڼې او چینلونه تعقیب کړئ چې په رښتیا یو څه در زده کوي او ارزښتناک معلومات او مهارتونه در سره شریکوي. همدا اصل د فلمونو او آنلاین تفریحي شبکو په اړه هم دی. د هغه څه په اړه چې محتاط اوسئ چې ګورئ یې. ځینې فلمونه یوازې د وخت تېرولو لپاره وي، د لیدلو پر مهال ساتیري درکوي، خو وروسته مو له مقایسې، ځان غوښتنې او ویرې سره پرېږدي. د داسې مطالبو ډیر لیدل ستاسو مغز کمزوري کولی شي. خو ځینې فلمونه بدلونکي وي، تاسو ساتیري کوي خو په دننه کې مو یو څه راویښوي. داسې کیسه وي چې له تاسو سره پاتې کیږي او تر میاشتو میاشتو پورې مو هڅوي. زه دا نه وایم چې هیڅکله سپک یا یوازې د ساتیري لپاره جوړ شوی فلم مه ګورئ. زه یې هم ګورم خو باید استثنا وي، نه عادت ښایي په میاشت کې یو ځل. په پای کې که تیز مغز غواړئ باید د ډیجیټلي مطالبو په انتخاب کې هم همغومره احتیاط وکړئ لکه د خوړو په انتخاب کې چې کوئ. دوم عادت ټوله ورځ ناست پاتې کېدل. مخکې له دې چې د دویم بد عادت په اړه خبرې وکړو یوه پوښتنه لرم. تصور وکړئ په یوه خونه کې یوه څوکۍ ده او پر څوکۍ 4 شیان پراته دي: د سیګرټو پاکټ، د الکولو بوتل، یو لوی برګر او ځیرک موبایل. که وپوښتم چې له دې شیانو کوم یو مغز ته تر ټولو ډیر زیان رسوي، کوم به انتخاب کړئ؟ ډیری خلک به سیګرټ، الکول یا برګر وټاکي ځکه موږ یې له زیانونو خبر یو او د محدودولو هڅه یې کوو. خو په حقیقت کې تر ټولو لوی زیان رسونکی شی خپله څوکۍ ده. موږ ټوله ورځ له یوې څوکۍ څخه بلې ته ځو، له خوبه پاڅو او پر بستر کینو، په تشناب کې کینو، د سهارنۍ پر میز کینو، دفتر ته د تګ پر مهال په موټر یا په میټرو کې کینو، ټوله ورځ د کار پر میز ناست یاستو، کور ته راشو پر کوچ کینو او په پای کې بیرته پر بستر پریوزو. دا زموږ دویم عادت دی چې په پټه د مغز روغتیا او حافظې ته زیان رسوي. له څوکۍ سره نښته ژوند کول. آیا کله مو پام کړی چې د تمرین له پیل څخه مخکې ځان په زور وهڅوئ، خو کله چې د تمرین په پای ته ورسیږئ ډیر ښه احساس کوئ، خوشحاله، سپک او له انرژي ډک یاست؟ دا تصادف نه دی. کله چې بدن خوځوئ مغز مو 3 ځواکمن کیمیاوي مواد خوشې کوي: اندروفرین، ډوپامین او سیټروفین. دې ته ډیری وخت د خوښۍ هورمونونه ویل کیږي. دا مواد ستاسو مزاج ښه کوي او هڅونه درکوي. د ډیوک پوهنتون په یوه څېړنه کې په یوه ژور خفګان اخته کسان په 2 ډلو ویشل شول. یوې ډلې د خفګان ضد درمل واخیستل او بلې ډلې یوازې فزیکي تمرین وکړ. له 4 میاشتو وروسته دواړو ډلو د ښه والي نږدې یو شان کچه وښوده. له همدې امله ګڼو څېړنو موندلې چې منظم تمرین د خفګان په درملنه کې د درملو په اندازه ګټور تمامېدی شي. کله چې څو اونۍ هیڅ حرکت ونه کړئ مغز مو د خوښۍ دغه مواد په کم اندازه تولیدوي. له همدې امله سهار له خوبه د ورځې لپاره له لیوالتیا پرته پاڅئ. لومړی او تر ټولو ځواکمن عادت د خوب کمول دي. ستاسو په اند کوم عادت تر ټولو ډیر مغز ته زیان رسوي؟ مخکې له ځواب څخه 3 پوښتنو ته په هو یا نه ځواب ووایئ. کله چې سهار الارم ووهل شي آیا څو ځله یې ځنډوئ؟ آیا له چای یا قهوې پرته د ورځې تیرول درته سخت وي؟ آیا کله مو له یو کس سره لیدلي او 15 دقیقې وروسته مو د هغه نوم هیر کړی دی؟ که ځواب مو هو وي امکان لري چې تاسو هم دا عادت لرئ. خپل خوب لنډوئ. یوازې ډیر ساعتونه ویده کېدل هم بسنه نه کوي. تاسو باید د مغز د خوب په طلایي وخت کې ویده شئ څو مغز مو په غوره ډول کار وکړي. دا طلایي وخت کوم دی؟ کله چې تاسو ویده یاست په مغز کې یوه حیرانوونکې پروسه روانه وي. د ورځې په اوږدو کې چې فکر او کار کوئ د مغز حجرې فاضله مواد تولیدوي او دا مواد ورو ورو راټولیږي. له دغو فاضله موادو څخه د بیټا امایلوید نومیږي. کله چې ویده شئ د مغز حجرې تر 80 سلنو پورې راټولیږي او د حجرو ترمنځ تش ځای رامنځته کیږي. د همدې تش ځای له لارې د مغز ملا تیر مایع بهیږي او ورځې ټول شوي مواد پکې جمع کیږي. خو کله چې خوب لنډ کړئ دغه فاصله مواد په سمه توګه نه پاکیږي. په لنډ مهال کې د زهري موادو دغه راټولېدل کمزوري کوي. د خلکو نومونه، هغه خبره چې غوښتل مو ویې کړئ یا نور واړه شیان مو هېرېږي. په اوږد مهال کې د دغو موادو راټولېدل د الزایمر او ډیمنشیا په څېر ناروغیو سره تړل شوي دي. نو څه باید وکړئ؟ 2 مهم ساده کارونه. لومړی هره شپه لږ تر لږه 7 ساعته خوب وکړئ.
دویم او تر دې هم مهم ډاډ ترلاسه کړئ چې د مغز د خوب په طلایي وخت کې ویده یاست. دا وخت د شپې 10 بجو څخه تر 2 بجو پورې دی. په دې وخت کې مغز او بدن خپل تر ټولو ژور پاکوالی او ځواکمنتیا رغونه رامنځته کوي. له ټولو هغو خبرو څخه چې نن مې در سره شریک کړې زما لپاره تر ټولو سخت عادت همدا دی. خو هڅه کوم ټول کارونه پر وخت پای ته ورسیږي. واره شپه 9:30 بجې زه خپل بستر ته لاړ شم.